کچری تاسو خپل مخ سپینول غواړئ یا ستاسو چې کوم مخ دی په هغې کې چمک راوستل غواړئ یا ستاسو د سر د سرمنې نه ونیسه تر خپو پورې دا ټوله سپینول غواړئ یا د دې سره ستاسو کومه سرمن ده هغه د زر بوډاوالي طرف ته روانوي یعنې ګونځې پکې راځي کوم ته چې ورینکل ویلی شي او د بوډاوالي طرف ته چې روانوي دې ته ایجینګ پروسس ویلی شي چې دا د اوکسیډیټیو سټریس د وجې کیږي یا د دې سره ستاسو په وجود کې هغه طاقت کمزوري وي کوم چې ستاسو په وجود کې دننه د بهر بیمارو سره جګړې کوي کوم ته چې امیونټي ویل شي یا د دې سره کچې ستاسو برین یعنې مازغه کمزوري وي یا د دې سره ستاسو هغه سب هغه رګونه کوم چې ستاسو په وجود کې پیلاو شوي وي هغه کمزوري وي او یا د دې سره کچې ستاسو کوم زړه دی هغه صحتمند وي او یا کچې یو انسان شراب څکلی وي د شرابو د وجې د هغه په ینه کې لږه شان خرابي راغلی وي او یا کچې هغه انسان دی چا چې شوګر وي او د شوګر د وجې د هغه په وجود کې ډیره زیاته کمزورتیا وي او بار بار د شوګر د وجې هغه ته دردونه محسوسیږي او په خپو او په لاسو کې میږي شان علامات راځي دې ټولو علاماتو له تاسو ته په سکرین باندې کوم ګلوټامیکس ټیبلیټ چې لیدي شي دا د ټولو علاماتو له استعمالیږي او کچري تاسو ته دا اوریجنل ټیبلیټ په کار وي نو تاسو زموږ نه په واتساپ باندې اډر کولی شئ چې زما په واتساپ باندې به تاسو ته زما اسسټنټ ملاویږي خو د اډر کېدو سره موږ به ستاسو نه پروپرلی انویسټیګیشن کوو او د هغې سره به بیا تاسو ته موږ ایډوایس کوو چې دا تاسو خوړلی شي یا تاسو نشئ خوړلی یا تاسو څومره ټایم پورې دا استعمالولی شي نو کچری دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډ سره شیر کړئ همدغه شان میډیسن انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ شکریه الله حافظ